خلک هوښیار شو د خانانو بیګارونه نه کوي خلک هوښیار شو د خانانو بیګارونه نه کوي او په ټوک ډوډۍ پسې اوس ټوله ورځ کارونه نه کوي اوس په هیچا باندې هم شپه نهره نه تېرېږي اوس په هیچا باندې هم شپه نهره نه تېرېږي او سحر وختي ځي مزدورۍ له ډېر خوبونه نه کوي او د کور ټول خلک پې شکي شو راته داسې ښکاري د کور ټول خلک پې شکي شو راته داسې ښکاري او بلې هغه ده خو په ما څوک ګزارونه نه کوي نعیم شاکره ځان له هسې ماغزه سله شنه کې نعیم شاکره ځان له هسې ماغزه سله شنه کې په پښتنو باندې اثر دا ستا شعرونه نه کوي ګرانو مینوالو سلامونه مې واخلئ ستاسو ورور نعیم شاکر په خپل ادبي پروګرام پښتانه لیکوال کې یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم ملګرو ستاسو ډېره مننه چې تاسو زموږ پروګرامونه ګورئ او دومره خوښوئ او موږ ته بار بار د دې ملګرو فرمایشونه کوئ چې په دوی پسې لاړ شي دوی نه پروګرام ریکارډ کړي پروګرام به انشاءالله د ضمیر صاحب سره ریکارډ کوم خو یو دوه درې ملګري دي هغوی یادول اقرار بونیری صاحب د دوبۍ نه او د یارانو یار کامران د سعودي عرب نه دې دوه ملګرو ډېر په دغه ویلي چې د پروګرام موږ ته ډالۍ کړه نو دا پروګرام د دغې دواړو ملګرو ته ډالۍ وي زموږ سره په پروګرام کې محمد ریاض مرزا صاحب ناست دي د هغې ډېره زیاته مننه کوم عبید جان را سره ناست دي د هغه هم ډېره زیاته مننه کوم او خپل ملګری زما ورور ډاکټر اسف خان هم را سره دی څوک چې ریکارډینګ کوي نو د هغه هم ډېره زیاته مننه ضمیره سلامونه ډېره مهرباني وعلیکم سلام ډېره مهرباني یو جهان مننه او دا خو خره چې د ملکنډ نمازیګرۍ هم ماله ښه راغلی دی بس اکثر یاران دوستان هم راغونډ شي مرزا صاحب د لیابد لی بس ټول ناست یو ګپ شپ ولو او زمونږ ستاسو غوښتنه به شعر وي او زمونږ ویل به هم شعرونه وي نو اکثر ما ته یو ملګری هم دی دوبۍ کې دی کلیم بهي نو کلیم بهي ټولو مسافرو مینهوالو ته دې ډالۍ وي خو ستا نامه مې واخېسته تا ته دې هم خصوصي ډالۍ وي او چا رانه د یو څو ټپو فرمایش کړی دی چې هغه ټپیز یې درته کوم ډېر په فرمایش دي چې لکه د مارې منجیله کړمه لکه د مارې منجیله کړمه او اشنا په سرو شونډو شپېلی راته وښي که دا سپینګیری پلار مې نه وې د مټو زور به مې رقیب ته ښولی ونه تم مرور مرور ګرځه که مې رضا کړې د هنده مې لور به یمه د غزل یو څو شعرونه د نعیم شاکر وایي چې د ژوند د یو ټکي ضرور ځوانۍ ته اور کېښی دی د ژوند د یو ټکي ضرور ځوانۍ ته اور کېښی دی اوس چا د زوی او چا د لور ځوانۍ ته اور کېښی دی د ژوند د یو ټکي ضرور ځوانۍ ته اور کېښی دی اوس چا د زوی او چا د لور ځوانۍ ته اور کېښی دی تا ورته نه ویل چې پیسې وګټه بیا تا ورته نه ویل چې پیسې وګټه در به مې کي تا ورته نه ویل چې پیسې وګټه در به مې کي ظالمې نن هغې مجبور ځوانۍ ته اور کېښی دی تا ورته نه ویل چې پیسې وګټه در به مې کي ظالمې نن هغې مجبور ځوانۍ ته اور کېښی دی او ستا د ښایست په نندارۍ ټول وجود سوی دی ستا د ښایست په نندارۍ ټول وجود سوی دی بېدر دی تا دی یو مزدور ځوانۍ ته اور کېښی دی او بل شعر دی پکې چې ما درته نه وې چې غرور مه کوه غرقه به شې ما درته نه وې چې غرور مه کوه غرقه به شې تا له غرور او تکبر ځوانۍ ته اور کېښی دی او که ما خمار کړی نو ما خو ستا د غمه کړی که ما خمار کړی نو ما خو ستا د غمه کړی زما نشې زما سرور ځوانۍ ته اور کېښی دی او یو غزل درته وایم چې د ښار یارۍ زما د مور جنازه وشوه مړه شوه یې مجبوری زما د مور جنازه وشوه مړه شوه زه دې له راغلم چې جنت د تورو خاورو لاندې زه دې له رالم چې جنت د تورو خاورو لاندې مسافری زما د مور جنازه وشوه مړه شوه او لالا خو حل راته ویلی نه دی ډېر شکي یم لالا مې حل راته ویلی نه دی ډېر شکي یم رښتیا خورئ زما د مور جنازه وشوه مړه شوه لالا خو حل راته ویلی نه دی ډېر شکي یم رښتیا خورئ زما د مور جنازه وشوه مړه شوه او ښه په قلاره شوې بیخي نو خوا دې یخه شوله ښه په قلاره شوې بیخي نو خوا دې یخه شوله ای غریبی زما د مور جنازه وشوه مړه شوه او ټیک ته
زمانه چې بیخي اړه اوس کمه نشي ټیک ده زمانه چې بیخي اړه اوس کمه نشي یې مجبوره یې زما د مور جنازه وشوه مړه شوه او بیماری مور له چې راتلې نو په ما ولې نه وي بیماری مور له چې راتلې نو په ما ولې نه وي بیماری زما د مور جنازه وشوه مړه شوه او ذهن او زړه ګوره رومان نه باندې نور مه چېړه ذهن او زړه ګوره رومان نه باندې نور مه چېړه یا شاعره زما د مور جنازه وشوه مړه شوه او تاله راغلی وم ما ته وکړې تازه مړ کړم تاله راغلی وم ما ته وکړې تازه مړ کړم یې مزدوری زما د مور جنازه وشوه مړه شوه او بل شی خو به که رانه هېرېږي خو د هغې نه بعد درته یو دوه درې شعرونه نور هم ویمه چې بس چې په ژوند کې څه خمار ساتو ژوند به ساتو بس چې په ژوند کې څه خمار ساتو ژوند به ساتو بس په دې دور کې چې یار ساتو ژوند به ساتو بغزاده دانش صاحب طرې پکې یو څو شعر خصوصي ډالۍ د هغه د غزل ځمکه راځي تقریبا او چې مونږ پښتانه یو چې په دې باندې ګرمیږو خیر دی مونږ پښتانه یو چې په دې باندې ګرمیږو خیر دی مونږ چې د بل په کار کې کار ساتو نه ساتو او د زړه قرار شي هرې سړي کې لا د درد درمان دی د زړه قرار شي هرې سړي کې لا د درد درمان دی مونږ چې د خوږ زړګي قرار ساتو ژوند به ساتو او ستا د ژوند د بدلېدو دپاره دا پوره ده څه وکړو مور ساتو او پلار ساتو ژوند به ساتو او دا خپل زړګی مې په سینه کې داسې غلی ښه دی نور چې ستا په انتظار ساتو ژوند به ساتو ډېره مننه ضمیر خان ضمیر صاحب چې تا مونږ له خپل وخت راښود عابد صاحب هم ډېره مننه د مرزا صاحب هم ډېره مننه کوم ملګرو دا و زموږ نننی پروګرام پښتانه لیکوال د ضمیر خان ضمیر صاحب سره تر بل پروګرامه پورې خپل رور نیم شاکر له اجازت ورکړي